د یو وخت خبره ده چې په یو ملک کې د یو ظالم بادشاه حکومت و. بادشاه با په خپلو رعایاو باندې ډیر زیات ظلم او جبر کولو. د هغه ملک ټول خلک د بادشاه د ظلم او جبر نه تنگ راغلی وو. خو هغوی چرې هم د بادشاه د حکم خلاف ورزي نشوه کولی، ولې چې بادشاه یو غټ جادوګر و او هغه سره د جادوګرانو یو غټ پوج موجود و. وزیره، ما ته د خپل جادو د پخولو دپاره د یوې ورځې د ماشومانو د وینې ضرورت دی. سبا چې په ملک کې څومره هم ماشومان پیدا شي نو هغه ټول راوله او حلال کړه او د هغوی وینه ډاین چړیل له ورکړه. جی بادشاه سلامت، ستاسو د حکم به پوره تعمیل کیږي. د ملک ټولو خلکو به د بادشاه د ظلم او جبر نه خلاصېدو دپاره دعاګانې غوښتي او یوه ورځ د هغې دعا قبوله شي. د بادشاه د محل نه لرې په ځنګل کې یوه کله وي چې په هغه کله کې څه روحاني طاقتونو والا څه خلک اوسېدل. هغه ټول روحاني خلکو ته دا معلومه وه چې بادشاه له د شکست ورکولو دپاره به یو خاص انسان ته ضرورت وي چې هغه د بادشاه د جادویي طاقتونو مقابله وکړي. د ملک بادشاه ډیر زیات ظالم دی او په خلکو ډیر زیات ظلمونه کوي او موږ له د دې ظالم د ظلم نه د خلاصېدو دپاره د یو داسې انسان ضرورت دی چې هغه کې د بادشاه د طاقتونو خلاف طاقتونه موجود وي. یوه ورځ چې دغه خلک په خپله کله کې ناست وي نو د هغې نظر په یو مسافر ماشوم ولګي. هغوی دغه ماشوم خپلې کلې ته راغواړي. بچې، ته څوک یې او ستا نوم څه دی؟ زما نوم احمد دی. احمده بچې، ته په دې ځنګل کې یوازې څه کوې؟ زه یتیم یم. زما په دې دنیا کې هیڅ څوک نشته او زما ژوند په دې ځنګلو کې تیریږي. د احمد د خبرو نه هغه مشرانو ته دا معلومه شوه چې احمد یو بهادره او نیکعمله ماشوم دی او هغې ته دا هم معلومه شوه چې هغې د بادشاه خلاف کم طاقتونه په یو انسان کې غوښتل نو هغه په یو ماشوم کې موجود و. هر کله چې هغې ته په احمد کې د هغې پټو طاقتونو پته ولګي نو هغې احمد ته د ظالم بادشاه د ظلم ټوله کیسه بیان کی او احمد ته دا هم ووایي چې د دغې بادشاه مقابله به ته کې. دې خبرې اورېدو سره احمد ډیر زیات حیران شي. څه دا تاسو څه وایئ؟ زه به د یو بادشاه کم چې په خپله هم جادوګر دی او د جادوګرانو یو پوج ورسره هم موجود دی، د هغه مقابله څنګه کوم؟ احمده بچې، په تا کې هغه ټول طاقتونه موجود دي کوم چې بادشاه له د شکست ورکولو دپاره ضروري دي او موږ به تا ته طریقه ښایو او د خپلو روحاني طاقتونو په ذریعه به ستا پټ طاقتونه هم راښکاره کړو او تا ته به د هغې د استعمال صحیح طریقه هم وښایو چې ته به هغه طاقتونه په کم ځای کې او په کومه طریقه استعمالای. د ډیر سوچ کولو نه پس احمد هغه مشرانو ته وویل، ما ته ستاسو دا خبره منظوره ده او دغه شان د احمد د تربیت شروعات وشي او هغه روحاني خلکو او هغه مشرانو احمد ته هغه ټولې طریقې او هر څه وښودل کوم چې د ظالم بادشاه خلاف د احمد په کار راتلل او احمد ته یې د هغه پټ طاقتونه هم راښکاره کړل د کومو چې احمد ته څه علم نه او د هغې د استعمالولو طریقه یې ورته هم وښودله او دغه شان احمد خپل ټول طاقتونه وپېژندل او د استعمالولو طریقه یې هم زده کړه. هر کله چې هغې مشرانو ته دا معلومه شوه چې احمد اوس طاقتونه وپېژندل نو هغې احمد ته وویل، احمده بچې، دې ظالم بادشاه له د شکست ورکولو دپاره یو خاص قسم چاقو راوړل غواړي. دا خاص قسم چاقو په موږ ته کم ځای ملاویږي؟ احمده بچې، د دې ځای نه ډیر لرې په یو ځنګل کې یوه ډیره غټه ونه ده چې د هغې لاندې دا چاقو موجود دی. صحیح ده، د دې چاقو راوړل زما ذمهواري ده. دې خبرې کولو نه پس احمد د ځنګل طرف ته روان شي او د ډیرو ورځو د سفر کولو نه پس احمد هغه ځنګل ته ورسي او هغه ونه هم معلومه کی د کومې لاندې چې هغه چاقو موجود وي. احمد د ونې لاندې ځای کنستل شروع کی او د ډیر کوشش کولو نه پس احمد ته هغه چاقو ملاو شي او د چاقو راغستو نه پس احمد کلی طرف ته روان شي. هر کله چې احمد کلی ته راورسي
نو هغه چاقو هغه مشرانو لا ورکی. کله چې هغه چاقو وویني نو ډیر زیات خوشاله شي. د هغه روحاني خلکو مشر په هغه چاقو دم واچوي او د چاقو په طاقتونو کې اضافه وشي. احمد بچې په هر کال کې یو خاصه شپه وي چې په هغه کې بادشاه د خپل جادو د زیاتوالي دپاره یو خاص ځای کې چله کوي او د هغې چلې په دوران کې د هغه جادویي طاقتونه کار نه کوي. موږ به د هغه شپې انتظار کوو او په هغه شپه به موږ د هغه ظالم بادشاه سره مقابله کوو او هغه له به شکست ورکوو. بابا هغه شپه به کله وي او موږ به په بادشاه حمله څنګه کوو؟ احمد بچې ته فکر مکوه چې وخت راشي نو په هر څه به پوه شي. هر کله چې هغه خاص ورځ راشي نو احمد او هغه بابا د بادشاه د محل طرف ته روان شي. بابا احمد ته د بادشاه د چلی ځای وښایي. کله چې احمد د بادشاه خواله ورشي نو بادشاه ډیر زیات غوسه شي او احمد ته وایي ته څوک یې او دلته څه کوې؟ زه ستانه ستا د ظلمونو د بدلې اغستو دپاره راغلی یم. ها 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 ته یو وړوکی ماشوم یې او زه د دې ملک بادشاه یم او ما سره جادویي طاقتونه هم دي. ته ماله شکست نشي راکولی. ما ته پته ده چې نن شپه ستا جادویي طاقتونه کار نه کوي او ته یو عام انسان یې او نن ما سره موقع ده چې تا قتل کړم او دا ټول خلک ستا د ظلمونو نه خلاص کړم. بادشاه ډیر زیات کوشش وکړي چې د خپل جادو په ذریعہ احمد قتل کړي خو د هغه جادو کار نه کوي. د دې نه پس احمد خپل روحاني طاقتونه استعمال کړي او بادشاه مړ کړي او دغه شان ټول خلک د بادشاه د ظلمونو نه خلاص شي. د ملک ټول خلک د احمد په دې قدم ډیر زیات خوشاله شي او وی د احمد او د هغه روحاني طاقتونو والا خلکو شکریا ادا کړي.